رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې کارونو کې خپل رضا او دیدار نصیب کړي. یو استاد محترم پرون پوښتنه وکړه خلق الانسان ضعیفا، الله انسان ضعیف پیدا کړی. په دې کې لږ غونډه بحث کول غواړم. دلته مسله د نکاح ده. د نکاح متعلق الله وکان الانسان ضعیفا، انسان کی الله تعالی دو شی پیدا کړی، یو عقل دا بل شهوت. په اعتبار د عقل سره انسان ډیر کامل دی او ډیر قوي مخلوق الله پیدا کړی دی. لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم اي في احسن استعداد. یو بهترین استعداد الله ورکړی دی، یو بهترین قوت الله ورکړی دی. دومره قوت الله ورکړی دا چې اشیاء د خپل طبیعت نه وباسي غیر طبیعت ته. دی وسپنې میزان دا ده چې هغه به ځمکې ته میلان کوي. خو انسان ته الله داسې یو قوت عقل ورکړ چې دا وسپنه رخلي د خپل طبیعت نه باسي، په هوا کې دري، په هوا کې ګرځي، باندې میلان. دومره قوت الله ورکړی دی. په غرونو باندې سوري کولی شي، د غرونو غونته کورونه جوړولی شي، انسان په هوا کې ګرځیدای شي. دې ته الله تعالی ډېر قوت ورکړی دی. خو دلته الله تعالی وایي وخلق الانسان ضعیفا، انسان الله تبارک وتعالی ډېر ضعیف پیدا کړی دی. دلته بحث نورم ده، خو دلته چونکې مسله د شهوت ده، انسان د شهوت د وجې نه ډېر ضعیف دی. په ټولو حیواناتو کې، په ټولو مخلوقاتو کې د انسان د شهوت له نګاه نه ډېر ضعیف دی. دیو جن الله مخکې ویل یرید الله ان یخفف عنکم، الله اراده لري چې ډېر سپکوالی سهولت وکړي تاسو ته په مدار د شهوت کې. تاسو وګورئ د سپکوالي یو څو وجې ده چې سهولت الله مو سره څومره کړی د شهوت د وجې نه. وجه دا ده چې انسان د شهوت د وجې نه ډېر ضعیف ده. مونږ ته الله تعالی چند 11 دقیقې څو ښځې ویلي دي چې دا حرام دي. په آخر کې فیصله الله وکړه لنډه وحل لكم ما وراء ذلكم. نور هم چې چېرته ښځه پیدا کوله نکاح ورسره کول، ډېره غټ سهولت چېرته ده؟ یعنې چند مواضع کې درته الله وایي ځکه چې شهوت کې انسان ضعیف ده، وایي لکه په دې چند مواضعو کې لږ ګزاره کوئ، دغه کې خو نکاح مه کوئ. وحل لكم ما وراء ذلكم، چېرته پیدا کوله کوئ. بیا الله وایي که دا درته نه پیدا کېدله نو بیا مینځه هم کوه. خامخا ته انسان شهوت در کې زیاته زه د یوې په ځای درته څلور ښه، د یوې په ځای باندې ها در څلور. که نه د یوې قدرت دې لرو ده، نه د بیا د څلورو لرو ده، نه د مینځو قدرت لرو ده، الله وایي بیا داسې کار کوه چې د تا شهوت کنټرول شي، روزي وساته. فإن له وجا، رسول الله وایي انسان دپاره کسر د شهوت په روزو سره راځي. ښه دی وجه نه انسان الله ضعیف پیدا کړی دی، خو فقط او فقط په چا کې الله ضعیف پیدا کړی دی؟ په شهوت. دا د انسان موضوع دی چې د ضعف ده. سعید بن المسیب رحمه الله وایي که زه اتیا کلن سم، که زه اتیا کلن یم او په یوه سترګه باندې ړوند هم یم او ما سره چېرته ښځه په مجلس کې کینی، نو زما د دې خطر ده چې مانا شهوت را باندې غالب کړي. چې اتیا کلن هم په یوه سترګه باندې سړی ړوند وي، بیا هم انسان باندې شهوت غالب کېدلی شي. دې وجې نه ناروا ده چې یو سړی خلوت د ښځې سره کوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو دعا په آخر د عمر کې یو دعا کوي. ابو هريره رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي ده، وایي خدای ما ته نجات د زنا نه راکړي، د غلا نه راکړي. صحابه ورته وایي ته خو د عمر ته وګوره، ته څنګه داسې سوال کوې ها چې زما ته خدای نجات د زنا نه راکړي، د غلا نه راکړي، ته ولې داسې دعا کوې؟
وای که زما ټول اعضا مړه دي خو شهوت مې ژوندی ده زما په مسله باندې واضح شولې وکانه الانسان ضعیفا انسان په اعتبار د شهوت سره انتهایی ضعیف ده په اعتبار د عقل سره انتهایی قوت لري نو دا د دې انسان موضوع ده چې انسان دیجه کې ضعیف ده لوجه د شهوت نه ځکه الله تعالی د مختلف موارد بیان کړل چې بس تا شهوت په کله کنټرولي واوري دا کتابونه لیکلي دي چې اویا داعیان اليهود والنصارى یعنی اویا چې استعمالي د تکثیر لپاره زبده شوم زرګونه دا داعیان د يهودیت او د نصرانیت چې يهودیت او نصرانیت ته دعوت ورکړي په زرګونو داعیان دومره د انسان تخریب نه کوي لکه یو ښځه او تاسو دی باندې په اسلاف او تاریخ باندې نظر واچوئ بلعام بن بعور یو لوی عالم ده د تورات یو لوی عالم ده قرآن یاد کړی ده مثلو کمثل القلب وای دا سپی ده الله وای د چې د موسی علیه السلام مقابله کوله په ښځو یې وکړله نو انسان په مقابله د ښځې کې انتهایی زیات ضعیف ده او یا کسان یا ډیر کسان داعیان یهودیت او نصرانیت ته دومره سړی نشي بللی لکه یوه ښځه چې څومره دعوت یهودیت او نصرانیت ته کوي او تاسو وګورئ چې کوم اغیارو مؤسسي دي او ذهن سازي دي د چانه هغوی په راس کې تا ته ښځې مقرر کوي دا د خپلو اسلافو د یهودیانو نه د تاریخ راخیستې ده چې مسلمان هر شي کې قوي ده وکانه الانسان ضعیفا په حق د شهوت کې ډېر ضعیف ده او تاسو چې اوس کله دا مطالعه وکړئ د دنیا عصري دنیا کې به ته په دې ځای ودرېږي چې مسلمانان کوم چې کې عقیده تخریب شوې ده مال تخریب شوی عزت تخریب شوی د شهوت دی وجنه تخریب شوی ده ځکه وکانه الانسان ضعیفا او ان شاء الله په بل وخت کې بیا انسان هغه بیا بحث وکړو یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الله تبارک وتعالى یو بل خبره کوي یو حسی انسان ده یو معنوي انسان ده تر اوسه پورې اسباب موجبه هغه اسباب الله ذکر کړ چې انسان حسی دا ظاهر جسد تخریبيږي دا په ختميږي الله هغه بیان کړ لکه زنا سره حسی انسان تخریبيږي خو وهي هم هلاکیږي او کبه مرکه حالات ده جسد تخریبيږي اوس الله تبارک وتعالى ويرى یو بل سبب هم ذکر کوم چې انسان معنوي هم نجات پیدا کی لکه ظاهری نجات پیدا کول ته ضرورت ده معنوي نجات ته هم ضرورت ده الله خبروي معنویت انسان څنګه په نجات کیږي نو الله یو قانون ذکر کړ یا ایه الذین آمنوا دفانتون خلقو مسلمانان والحمدلله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل تاسو مالونه مخری خپل منځ کې په باطله طریقه سره ولی کوم باطله سره مالونه خو کنه دا انسان معنوي تباکی که یو سړی په باطله طریقه باندې سود خوري سود خور وي سود مال حرام ده کوم سړی چې سود خور سو او حرام یې وخوړل الله د تویل باطل هغه تویل کیږي بوجه ممنوع شرعا هر هغه مال چې ممنوع وي شرعا او تا وخور انسان معنوي هلاک یو په دې کې نمونه سود ده کله چې انسان سود وخوري معنویت انسان ختميږي او بیا حلال او حرام نه پیژني مال تباکی يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله قسم کړی غمال ته چې ور سود ور سرګړ سي دا به هلاکی یاده چې د حرام مال دې ګډ کړ دا به هلاکی مالدار د زکات نه ور کوي دې مال سره ګډ کړل سو دا مال د هلاکی چې بچان دي خوري معنوي د هلاکیږي ځکه اخلاق فاسد کیږي چې اخلاق چې فاسد وي هغه په یورس په هلاکت دري راځي
الله لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، په باطله طریقه مالونه مخوري، خیانت مکوئ د ادارې سره. دا د مسلمانانو مالونه دي، دا په باطله طریقه خوړل حرام دي، معنوي هلاکیږي. لس ورځې په دې پانتون کې خیانت کو، په 11مه ورځ دې لرې کوي، په 12مه ورځ محتاج کېږي. دنیا کې هلاکت راغی، آخرت هلاکت هم راغی. هغه وقار دې ختم شو. انسان معنوي وقار لري، عزت لري. یو سړی چې په خیانت ګیر کړی شي، هغه وایي چې کاش کې مړ وای، خو چې په خیانت نه راګي، دا معنوي هلاکت ده. د انسان یو غټ اعتبار په معاشره کې وي چې کله دی خائن سي، مالونه یې وخوړل، نو په دا معاشره کې هغه وقار او عظمت او شان د مسلمان او د انسان هغه ختم کړي. دا معنوي هلاکت ده. الله وی لا تاكلوا يا ايها الذين امنوا کرشتیا مؤمنان لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. د حکومت طرفنا مشران دا د عوامو خادمان هم دي او د عوامو وکیلان هم دي. د حکومت په اداره کې چې څومره خلق دي مشران، دا د عام خلکو د ښځې او د نر، د ماشوم او د صغیر او د فقیر، د دې وکیلان دي. من ته یو زعیم یو وکیل د عوامو وویلې چې په دوه ځایه تاسو منصبونه مه کوئ، ځکه دې کې د مسلمانانو مالونه تاسو زیات خورئ. ولې چې دوه ځایه څوک منصب کوي که نه او تنخواه خوري، د مسلمانانو مال ویخور که نه. یو بل مسلمان په دې ځای کې مقرر کېده، منصب دې اشغال کړ. دوه دریم دا ده چې یو انسان دومره طاقت نه لري چې په یو وخت کې دواړه کارونه وکړي. بل خیانت وګوره، یو انسان کولی شي چې په یو وخت کې دوه کارونه وکړلی شي؟ نشي کولی. چې کوي نو ناقص به یې کوي، چې ناقص راغی حکومت ته نقصان ده، معاشرې ته نقصان ده، تمام انسانیت ته نقصان ده، او ته شخصي منفعت لري، دا حرام. نو الله وی یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل. په خدای قسم چې دا مال حرام ده، ځان دې تباہ کړ، معاشره دې تباہ کړل، اولاد دې تباہ کړ. تاسو په مراتو کراتو مویلي چې مال حرام کور ته راوړ او بچي وخوړ، غوښه یې پې غټه کړله، بچی یې پې غټ کړ، دا غوښه به بغیر د اور نه په بل شي نه ایلي کېږي، دا به په اور ایلي کېږي. راځه یو کس ورسره ده په پوهنځي کې، ده یو استاد د دوه ځای منصب لري، تا ته د حکومتي ادارې نه وویل شو، یو زعیم د مسلمانانو نه، چې دا سړی مه پټوه، راښکاره یې که او ته ورسره همکار یې، مال هغه حرام خوري، ګناه کې ته ورسره یې. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. قرآن په داسې وایي چې چا سره په ګناه کې او په ظلم کې معاونت مه کوه. زما په خبره پوه شه. دغه متعلق نن یو عجیبه قصه ولیدله، او دا قسم تفسیر روح البیان نقل کړی، ما سره هلته پروت ده. یو صوفي سړي ته یو سړی راغی، وایي که زه دا حکومتي مال خورم زه ظالم یم. وایي که چېرته یو حکومتي سړی ده، ظالم ده، هغه ته خیاط په درزي خیاط کالي ګنډي عام کې راغی، دی څه ورته وایي؟ وای دا خو پرېږده، دغه کې خو خبره مه کوه چې دا ظالم سره معاون ده چې کپړې ظالم ته ګنډي. د هغه خبره کوه چې چا دا ستنه جوړه کړې ده، هغه به څه کوي؟ تاسو زما په فکر پوه نه شوئ. وای ته خو دا پرېږده چې ته خو په ظلم کې ورسره یې، خیاط درځي. په خدای قسم ده هغه اشپز، هغه خیاط چې ظالم سره خائن سره معاونت کړي، کپړې ورته ګنډ کړي، والله ور به حشر ظالم. لا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. علاوه میدان به ظالم ته نه کوي. کوم سړی چې د خائن غونته جامې اغوندي دا ظالم ده، کوم سړی چې معاونت د ظالم سره کوي ظالم ده، درځي چې کپړې ورته ګنډي ظالم ده. خو صوفي ورته وایي دا خو پرېږده چې ظالم ده. هغه سړی به څه کوي چې استنه جوړه کړې ده؟ ولې د ظالمانو کپړو دپاره د استنه ولې جوړېږي؟ زما په خبره پوه شي. یعنې استنې والا ملامت نه ده، خو دا صوفي نشي خبره ورته کوي. هغه به څه کوي چې استنه یې جوړه کړې. او بیا چې په یو جامعه کې د مسلمانانو
یو خیانت رواني او تیج عصبیت او د قومیت دی وجنه او تسترګي په پټه ګټه هغه تکي ګناه تر راوړي د هغه د پاره منفعت لټه دغه دوستی ځان تر راوړي د رب العالمین دشمنی راوړي زړه د باندې قمه کوي چې یو د الله دشمنی ده یو د مخلوق خوابدی ده خو مخلوق خوابدی نه کوي او د خالق خوابدی کوي زنده باندې کمزورې سړی ښه نو دا ټول دی چې دا معنی انسان کې او سبا ان شاء الله بیا بحث وکړو یا ایه الذین آمنوا اے ایمان حاملان لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل په باطله طریقه به نه خوري که په بازار کې یو شی ده دا باطله طریقه ده یو شی ده چینایي خرڅوي په پاکستانی په خدای قسم ده حرام یو شی ده تانه اخلي په پاکستانی او هغه د چینایي والله دا حرام ده ظلم ده تو ورته چې کیفیت سل په سره ده او حالان کې د دوی کیفیت په 50 په 50 کې نه وي والله دا ډاکټر ظالم ده لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دا کوم خلق چې داسې خیانت کوي چې بې کیفیت اسباب راوړي دا دوی راوړي دیگر اشیاء راوړي مسلمانانو ته په کیفیت مطرح کوي ورکوي دا غل ده غاصب ده ظالم ده د مسلمانانو د حقوقو خوړونکی ده د ټول خوست کې چې چاته نه سودا کړی وي چې قیامت په ورځ دا ټول انسانان که بیمارانو څومره سودا کړي دا غلطه دوی ور کړی ده چې دای ما په کې علای نه ماف کوي ها زه عالم په منبر را خبره ځکه چې الله کار پدې کې نشته بندګان به ماف کوي ها الله خپل حقوق کې عفو کوي په پردي حقوق کې عفو نه کوي الله دی یو بنده په بل باندې نه خوري دا خو څه نظام نه درکړي دنیا او کبه یو به کیفیت د شی راو په پړې راوړل لمیعاد نه تیر شوی دي دوی راوړل لمیعاد نه تیر شوی ده او دی انسان او خړله دغه نو ورته بیماری په ګردو کې پیدا سول دي دغه شی خورونکو نه دغه چې میعاد نه تیر ده په خدای قسم ده چې 10 کاله بعد وفات کړل شو دا سړی قاتل ده 10 کاله بعد شو خیر د تاسو ټول اهل علم یاسي ما ته معلومات چې تاسو ټول اهل علم یاسي زما دا مسله په ځان یقیني کوی کوا به غر کو سر مطرح کا کوم خلق چې بغیر نو ظالم خورته ویلې سم دې ته ز قاتل ویلې سم که شرعي نظام راسي دا سړی له گریبان رانیولې شي چې 10 کاله بعد د ستادي بي کیفیت شي نو وفات شوی ده او بیماری کې پیدا شوی ده دا سړی قاتل دی که یو ډاکټر ده یو استاد ده استعداد نه لري وسایط باندې راغلی ده دلته او بیا د محاصل چې څومره انداز استعداد هغه علم تاسو سره نشته ده او بیا دلته ته مقرر کړل شوی وي ته په دې کم استعداد باندې پوره استعداد تنخواه اخلي دا تنخواه حرامه ده نو ما تعالی یا ایه الذین آمنوا و استادانو ډاکټرانو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل په باطله طریقې مخري ښه ولې د امتحان دی وجنه نه راغله ولې په تخصصي احکام راځي دي منصب ته چې تا کې استعداد نشته ولې د حلال رزق ولې په ځان حرام وي ولې د خپل اولاد دشمنی اخلي ولې د خزو گریبان لاسونه خپل گریبان ته ولې راوړي دا د خپل اولادونو لاسونه ولې گریبان ته راوړي چې د قیامت پر ورځ به الله ته وایي چې دغه ماته حرام راوړي او دوچن عذاب ولا ورکا خپل خورلي په ما خورلي اما د په خدای قسمی چې دا مالونه چې تاسو حرامي طریقې راوړي دا بغیر د خدای د دشمنی نه بل شي نه پیدا کیږي د انسان ته د الله دشمنی پیدا کیږي نو یا ایه الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو د شی ویا چې دنیا کې پرده د آخرت هم پردي دي څو واسطه رئیس ته څو یو غوادي سي له وزیر سي پورا کار کیږي آخرت ان شاء الله دا کار کیږي دا کار کوي بیا الله ته ورولي وزیر صاحب ورولي رئیس صاحب ورولي ښا بیا مو په چې خود غو سره واسطه مرته کړو نو په ځا کوم سپارښت کیږي ان شاء الله دا کار کیږي یا ایه الذین آمنوا ایمان حاملانو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو په باطله طریقه سره مخوري
ګوره ما تروسي کې خیانت باندې خبره که غصب کوي که ځمکه دې نیولي او په هغه باندې دې کور جوړ کړی دا به خیانت نه زوی خیانت به وي یاره که نه وي خیانت دغه خلکو چې دغه ځمکه تا رانیولې ده او تا کور کې جوړ کړی ده تاسو د مسله باندې ځان ولې کوئ ته چې مړې او د تا شپېتاویا کاله اولاد مسیان منځونه کې کوي دا مونځ یې نه قبلېږي ما باندې اعتراض کولی شي ګوره قبول مونږ دوه معنا لرو یو قبول اصابت ته بل قبول اجابت ته قبول اجابت ستا قبول اصابت ثواب نشته باندې مانځي د قیامت په ورځ به الله ته داسې نه ورته وایي چې دا منځونه یې ولې نه دي کړي خو کړي دي خو ثواب یې تم نشي غوښتلی بیا به د خپل اهل و عیال درځي چې الله دې تباه او برباد کړه پلاره نو تا دا پردیس ځمکې ولې رانیولې امام منظور ثوابونه څه شول خو د تا د وجې نه تباه او برباد شو دا خپل اولادونه به در باندې اعتراض کوي او چې ما ثوابونه دې ځای کړي خدای دې تباه او برباد کړه پلاره ولې دې داسې کول لاسه دومره ظلم څنګه سره کېږي چې دا پانی دنیا در ته جوړول او د ابدي دنیا در ته خرابه کړې ده دې ته څوک نه کوي بس پیدا کېدل دي نو معنوي انسان حراکیږي په مال حرام سره نور عقود نه ذکر کوم دې مسله کې هر شی کوي غصب مکو لازم کوي او بیا د بیت المال زمکه چې غصب شي واه د بیت المال زمکه چې غصب شي او افغانیان هم پراس کې وي او څومره محبان دي د زمکو سره دا به بیا کوم کی په خدای قسم ده چې د وم زمکه پورې بلی دا ټول زمکه په گردن کې وي او جهنم کې به وي او په یو زورګونو کلونو به توي لاندې به په ګروزونو باندې د جهنم پرشتي وي چې دا و جګو پورته متي جګو سره د زمکه تاسو خپل ژوندۍ باندې لکه تعامل مراقبه وکړئ چې څومره مې غصب کړی دا ځان چې دا ګناه کوي ولې شراونی سم غصب وي او که یو جرب راونی سم غصب وي که نه وي من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره که ذره یو حساب کیږي نو ولا ګرانه خو ډیر وي که یو استاد سره د خپل ژوندۍ چې 10 کاله یا ډاکټري کړې ده او زما محصل ته نه راځي سبق ورته نه وایي دا تنخواه حرام نه ده دا ډاکټر خپه بشي دا ډاکټر استاد ظالم ورته ویلی څوک نشي ویلی ظالم وایي دغه ته چې د انسانانو حقوق پیمانه چې تا ته د ټولو مسلمانانو طرف نه یو تنخواه مقرر شوې ده چې د مسلمانانو بچي ته په هفته کې 10 کرته راځي او ته ورته نه راځي والله ظالم والله خاين والله حرام خوري بچان دي حرامو نه پیدا دي په خدای یو ورځ به داسې راځي چې دا بچا به تا قتلوي او یا به داسې مصائب درته پیدا کوي چې نه به جربېر کولی شي انسان انفعالي مزاج ده چې حرام یو خور د حرامو اثر پکې راځي دې وجه نه دا ځنګلي ځناور الله حرام کړي دي که لیوان یې موږ ته روا کړي وی بیا به موږ کې د لیوانو خوی راته که موږ د خنزیران روا کړي وی موږ کې به د بېغیرتي او د خنزیرانو خوی نه راتل نو چې حرام یې راته حرام کړي دي دلیل دا ده چې انسان کې اثر راولي او به انقلاب راولي بچان به درته خرابوي مشکلات درته پیدا کیږي کومه نغمه چې حرامیان پیدا کیږي ګوره حلالي نه پیدا کیږي په خدای قسم د زړه مې خوږېږي استادانو ته وایي هر څوک چې دلته کارمند وي خپله ښه صحت درکړې ده اول خدا د فی نفسه ما تاسو ویلي چې حکومت سره وظیفه کول جایز کار ده خو کار غوره کوي خو په دې باندې خلک پوهېږي وایي ته د خلکو ته رغبت ورکوې چې ما پرون چېرته یو بیان وکړ یو 2-3 کسانو ویلي یاره چې موږ خو دا منصب پرېږدو خو نه داسې مه کوئ منصب ښه کار ده خو جایز کار ده خو ښه کار ما ته نه کوي نو بیا به ښه کار هم شي چې خاین هم یې پکې ظالم هم کې او په واسطه کې مقرر شوی د انسانانو حقوق ضایع کوي دا زرګونو انسانان دلته کې پراته دي دا دپاره چې یو ټکی درنه زده کړي او ته کور کې ماشومانو سره یا په خپله دواخانه کې یا په خپله دوکانداري کې کار کوي زما دا نظر ده چې په دفتر کې څوک راسي 4 بجو پورې شخصي کارونه ورته حرام شخصي کار چې دی کوي که نه دغه وخت کې دته حرام ده دا وخت تا بل چا سره ټیکه کړی دی اجاره کړی دی او بیا چې په خیانت خورې تنخواه خوره والله چې پښیمانه شو
ډیره کم زندگی دا کم زندگی لپاره کار وکړي سبب هم بحث وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اوس دې سبب الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمت او عافیت نازل. الله مو ټول کې اصلاح راوړي. خدای پاک او په کوم ټول ته اخلاص وکړي. الله پاک او په کوم ټول ته رسول الله اتباع نصیب. الله پاک او په کوم ټول ته خپل رضا او رضا نصیب. یا الله حکم قول به استار از من ټول ته حرکت سکنات اقوال په استاد رضا او رضا. الله مو ټول صالحان. الله دا نظام جاری دی انصاری ولري کشران مشران ټول صالحان کې د ناس مجلس باندې رحمت کرم کې. ما ته یو چا ټلیفون کړو او دعا وکړه په اخلاص سره باندې چې الله د عظیم قرآن په خاطر د رسول الله روح مبارک په خاطر ارواح شهداء احد په برکت کوم قسم مقاصد الشرعيه حوائج الشرعيه الله د خپل خزانه غیر نه او پوره وګرځي. مشکلات د حضر او د سفر مسحب فصل وګرځي. د مجلس مشکلات باندې حل او فصل وګرځي. د مجلس مقاصد الشرعيه مسره پوره وګرځي. وصلی الله تعالی علیه